السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمین ورونو، د اوداسه نواقص چې اودس په متیږي هغه 12 دي. اول چې د سپکو بولو د ځای څخه او د غټو بولو د ځای څخه هغه نجاست راوځي، هغه که لږ وي که ډېر وي هغه باندې اودس متیږي. او بعضې وخت کې چې وایي د ښځې د سپکو بولو د ځای څخه یا د نارینه د سپکو د بولو ځای څخه باد راوځي، ریح باد راوځي، د بولې نه وي، نو په هغه باندې فقها وایي چې هغه اودس نه متیږي. او دوم چې اودس په متیږي هغه چې یو ښځه اولاد ځین پیدا سي خو وینه نه ځین راوځي، نو په دغه وخت کې د دې اودس مات دی. نو په دې کې بیا خبره ده چې دا ښځې نفاس لري که نه لري چې وینه نه راوتله، هغه بیا ځان ته مسله ده، په خپل موضوع کې بیا بیان کړو. او دریم هغه نجاست چې بهیدونکی وي لکه وینه او کی او زخم، دا اودس متیي. وینه اودس متیي چې له هغه موضع او له هغه ځای څخه راوځي وبهیږي، یا له هغه ځای څخه راوځي پاک ځای ته راوبهیږي. نو ځکه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الوضوء من کل دم، اودس له هرې وینې څخه لازمیږي. دا مذهب د عشره و مبشرینو هم دی، هغه 10 صحابه کرام چې د جنت زیری پر سوي د هغو مذهب هم دا دی چې په وینه اودس متیږي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب هم دا دی چې په وینه باندې اودس متیږي. او که چیرې د ښځې له تو څخه اوبه راوتلې او یا د نارینه یا د ښځې له نامه څخه نو څخه اوبه راوتلې یا د غوږو څخه که هغه د یو مرض په وجه و بیا ناقص بیا اودس په متیږي. څلورم هغه باقی یعنې قی وهل باقی وهل دغه اودس متیږي، چې هغه که ډوډۍ کوي کې او که اوبه کوي کې که ژاړ کوي کې چې په ډکه خوله سره وي. د ډکې خولې تعریف فقهاو کرامو داسې کړی دی چې سړی خوله نشي پر منډولی، په تکلیف باندې خوله په راټولېږي. او که د لږ قی وي چې هغه مثلا خوله نه په ډکېږي، هغه بیا ناقض نه بولي، یعنې اودس نه په متیږي. او پنځم چې د خولې څخه وینه راوځي، نو که پر ناوړو باندې وینه غالبه وه، یعنې هغه ناوړې سرې ولې، نو بیا اودس مات دی. او هغه که ناوړې سرې نه ولې ژړ بخونده وي، نو بیا وایي اودس نه دی مات. او که چیرې په خوله کې هغه وینه راسي، یعنې د سر لخوا راسي، نو هغه که لږ وي که ډېر وي، که ناوړې هغه په سرې کېږي که نه په سرې کېږي، فقهای کرام وایي چې هغه په اتفاق سره هغه اودس متیي. هندیه صفحه 11 جلد اول. او شپږم خوب اودس متیي، چې سړی بیده سي، یعنې یا تکیه والي یا اړخ لګولی. وایي نعاس خفیف دا پر کالي چې سړي ته خوب راغلی د خلکو خبرې اوري، نو هغه بیا اودس نه متیي. چې د سړي ته خوب راغلی خو د خلکو مجلس اوري بیدار یي، هغه خوب نه متیي. او دا کې بعضې خبرې اورېدې بعضې نه اورېدلې، هلته دی ډوب سوی، هغه بیا خوب متیي، په هغه باندې هغه اودس متیي، په هغه خوب باندې بیا اودس مات دی. په هغه چې بعضې خبرې واوري بعضې نسي اورېدلی، دونه خوب غلبه پر کړي خو بیده نه یي، د خوب حالت کې هغه خوب بیا د اودس متیي. او اووم چې اودس په متیږي اغما بېهوشي ده، چې پر سړي باندې بېهوشي راسي. اتم لیونتوب دی. او نم سکر دی، هغه مستي و نشه ده. فقهاو وایي چې په تګ کې او په خبرو کې فرق راسي، یعنې چې دی روان وي پښې نسي اخیستلی، او یا خبرې کوي خبرې په خپل کنټرول کې نه کوي. او بعضې فقهای کرام وایي چې د نر او د ښځې کې فرق نه سوی کولی، نو دغه حالت د سکر او د مستۍ دی، دغه نو اودس متیي. او لسم خندا کول په لمانځه کې، چې سړی په لمانځه کې وخاندي، که کستن وخاندي که سهون وخاندي، چې هغه بالغ سړی وي، یعنې کوچنی که وخاندي هغه پروا نه لري، د هغه لمونځ نه پس اودس نه متیږي. که یو سړی په لمانځه کې قهقهه او خندا وکړي، نو د هغه کستن وي که په سهو سره وي، نو هغه اودس متیي، یعنې په ویښو باندې. که یو سړی په لمانځه په ولاړ کې بیده وي وخاندي، بیا هم اودس نه متیږي. او په صلات کامله کې وایي چې پوره لمونځ وي، رکوع سجده ولري،
نو په هغه لمونځ کې که سړی وخاندي اودس یې ماتېږي. نو د جنازې په لمانځه کې د سړي څه وخندل سي یا په سجدة تلاوت کې د سړي څه وخندل سي هغه بیا اودس نه ماتېږي. او 11 چې اودس ماتېږي مسح فاحشه ده چې نارینه خپل فرض د ښځې له فرض سره وموښلي. که د نارینه فرض د ښځو فرض ته داخل سي غسل په اوړي، خو د نارینه فرض چې هم لڅ وي د ښځې فرض هم لڅ وي د خپلې ښځې، نو له هغې سره چې فرض وموښلي بیا له پردې حایل نه وي پرتوګ شی نه وي، دغه مسح فاحشه اودس ماتېږي، د دې سړي اودس مات دی. او دغه رنګه 12 چې یو سړی په ناستې بیده یا چرزانو بیده او یا نو هغه سړی که پورته سي له خوبه دغه شا حصه یې دغه یې له مځکې پورته سي، خو که وغورځېږي که نه وغورځېږي دی نسي په خبر، دغه خوب نه هم اودس ماتېږي. په ناستې خوب اودس نه ماتېږي، سړی په ناستې بیده تکیه یې چېرته نه وي کړی خوب اودس نه ماتېږي، سړی چرزانو ناست خو که دی پورته سو هغه کناټې له مځکې پورته سول دی په خبر نه سو باره که وغورځېږي که نه وغورځېږي چې کناټې له مځکې پورته سي دغه خوب اودس ماتېږي. نو دغه بیان حاشیة التحتوي هغه د صفحه 6 تر 6 پورې کتاب طهارت کې حاشیة التحتوي دغه 12 نواقض د اودس سره اخیستي دي. نو محترم ورور چې پوښتنه کړې وه چې ښځه کشنې ته تی ورکوي د دې ښځې اودس ماتېږي که نه ماتېږي، نو دا هم د هغه تر مسلې پورې دا دومره وضاحت ورکوي. هغه ورور ته دا پیغام دی چې ښځه چې کشنې ته شیدې ورکوي په هغو باندې بلکل اودس نه ماتېږي، هېڅ مشکل نه راځي، دا 12 شان اودس ماتېږي. الله دې وکړي چې د عمر کفایت وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.